د بل اړخ نه که وګورو افغانستان ته ډېر ابرقدرتونه راغلي دي او ابرقدرتو پکې ماته خوړلې. د افغانستان یوه لیش ځمکه تر اوسه پورې چا نه ده د لاندې کړې. پاکستان خو بیا ډېر یو کمزوری هیواد دی او هغه خو بیا هیڅ نشي کولی. او بل اړخ نه زمونږ اوس د مقاماتو دریځ دلته قاطع دی او زه په دې مطمئن یم چې پاکستان نه تنها دا کار نشي کولی بلکې د دې کار دپاره جرأت هم دوی نه لري او غوښتلی هم کار نشي هم کولی چې دا کار وکړي. دویمه مسله د پاکستان د افغان ملت دریځ د پاکستان پر وړاندې لسیزې ښکاره دی. هر څومره چې په هر نظام کې په هر وخت کې هغه که په هر پسوند و پیشوند هر نظام راغلی واوسي د پاکستان ته د دوستۍ لاس اوږد کړی دی، د دوستۍ هغه سینه یې ورته پراخه کړې ده. په ضمن د دې کې متقابلا پاکستان هغه په دښمني اړولې ده او هر وخت د افغانستان سره غیر صادقانه حرکات درلودلي دي او هیڅ وخت د دوی هغه نظریات چې دي هغه د عمل په ډګر کې څنګه چې دوی وایي هغه تطبیق شوي نه دي بلکې برعکس دوی تخریبي اعمال ترسره کوي همیشه وخت.